هلمند کې د 14 کلونو فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ د اریانا بارک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. هلمند کې د تنکیو ځوانانو ترمنځ د فوټبال په لار اچول سوي ټورنمنټ چې 10 ورځې مخکې پیل سوی و، تېره ورځ د اریانا بارک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد. یادو سیالیو کې 7 لوبډلو ګډون درلود. اریانا بارک نوي یاران هارون پوپل، انصاري، کانون، اسمت لغمانی او هلوکان لیسا. د سیالیو په لړ کې اریانا بارک او نوي یارانو پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې د لوبې پایله 0-0 په وړاندې اعلان سوه. لوبه بل اړخ پیناټیانو ته ووتله چې پکښې اریانا بارک د پیناټیانو په مټ وکولی سول چې دغه جام په خپل نامه کړي. د اریانا بارک فوټبال لوبډلې یو تن ځوان لوبغاړی شریف الله وایي چې له فوټبال فدراسیون نه خوښ او د لا داسې نورو سیالیو په لار اچولو په هیله یو. شریف الله زیاته کړه چې هلمند کې سوداګر او پانګوال باید له داسې ټورنمنټونو او له لوبغاړو سره مرستې وکړي چې تر څو لا نور هم د ورزش په برخه کې وهڅول سي او د هلمند ولایتي ورزش پیاوړی سي. موږ ډېرې هڅې وکړلې او دغه دلته مو ځان راورسوی. زموږ لپاره ویاړ ده چې موږ تر دغه ځای پورې ځان رسولی. ټیم مو حاجي اسمت بارک سپانسر کړی دی، کور ودان موږ سره کومک کړی دی او تر هغه تر څنګ عبدالستار امین چې هغه هم زموږ د ټیم رهبر دی، هغه زموږ د ټیم ټرینر دی، هغه هم زموږ د ټیم سره کومک کړی کور ودان. د نوي یارانو فوټبال لوبډلې یو تن روزونکي سکون نیوز ته ویل چې له فدراسیون او له تجارانو غوښتنه کوو چې د لوبغاړو لپاره د ښه ډګرونو او د لوبغاړو اړتیاوو ته پاملرنه زیاته کړي. د نوموړي په وینا چې د ورزش په برخه کې زموږ د لوبغاړو سره همکاري نه ده سوې. تجاران سم غوښتنه ده چې موږ ته حمایه کړي، نه حمایه کوي. موږ همکاري دغه همکاري چې موږ د نور هم تشویق کړي او دغه زموږ لپاره چې دغه مصارف راځي او دغه ګینان دي بوټونه دي دا شیان موږ ته چې ورسېږي زموږ اقتصادي وضع په خاطر او موږ ته دا ګینان ډېر ګټه کوي چې موږ ته ورسېږي. د هلمند د فوټبال فدراسیون لخوا هغو لوبغاړو ته ډالۍ او نغدي جایزې ورکړل سوې چې د خپل لوبډلې لپاره ښې لاسته راوړنې درلودلې. د دې ډالیو په لړ کې غوره لوبغاړي، غوره ګول وهونکي، غوره ګول ساتونکي او غوره روزونکي ته یادې ډالۍ ورکړل سوې. د هلمند د فوټبال د فدراسیون رئیس رنګین خان دبتانی سکون نیوز ته ویل چې له دې سیالیو څخه مو موخه د کمکیو ځوانانو هڅول او ښه روزل دي. نوموړي زیاته کړه چې له سوداګرو او له حکومتي مسؤلینو غوښتنه کوو چې د ورزش په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو دا برخه په پښو ودرېږي. په دې ټورنمنټ کې 8 لوبډلو ګډون کړی و چې هغه ټول د 14 کلونو لوبغاړو لوبډلې وې چې د دوی عمرونه د 14 کلونو په اندازه و. د سیالیو تقریبا 15 ورځې دوام وکړي. د نننۍ ورځې فاینل لوبه چې تاسو ولیدله چې د بارک اریانا لوبډله د دې ټورنمنټ قهرمانه لوبډله د دولتي اداراتو د دوی سپانسر ته ډېر اړین ضرورت لري ځکه په ټوله دنیا کې ورزش خپل د ځانه داسې یو کافي بودیجه نه لري، نه کافي امکانات لري. هلمند کې داسې مهال د فوټبال د 14 کلونو لوبډلو ترمنځ په لار اچول سوي سیالۍ پای ته رسېږي چې د فوټبال په برخه کې د لوبغاړو ستونزې او شکایتونه پر خپل ځای پاته دي. دا چې کله به د دوی ستونزې او غوښتنو ته رسېدنه وسي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.